سلام ستړي مشه وخت مو په خیر په امر راګرځوم یو تازه خبر ته چې همدا شی به مې ترلاسه کړ ملي امنیت د داعش خراسان ډلې مشر نیولی دی د افغانستان ملي امنیت وایي د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر عبدالله ورکزی چې په اسلم فاروقي مشهور دی نیولی دی ملي امنیت په یوه خبرپاڼه کې ویلي عبدالله ورکزی له 19 تنو ملګرو سره یو ځای د ځانګړو ځواکونو لخوا نیول شوی خو د نیول کېدو د ځای په اړه یې څه نه دي ویلي د خبرپاڼې له مخې اسلم فاروقي د خیبر پښتونخوا د ورکزیو سیمې اوسیدونکی دی چې د دغې ډلې د خراسان برخې مشري یې پر غاړه لرله د اسلامي دولت نومي ډلې داعش د خراسان څانګې په کابل کې د وروستیو څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی و د دغې ډلې وروستي برید کې چې دوی یې پړه پر غاړه اخیستې وه یو ځانمرګی بریدګر د سیکانو عبادت ځای کې چاودنه کړې وه او لږ تر لږه 26 تنه یې پکې وژلي او 8 نور ټاپیان کړي وو د ملي امنیت د اعلامیې له مخې دغه نیول شوي کس د نورو ترهګرو ډلو ترڅنګ په پاکستان کې د لشکر طیبه او د حقاني شبکې سره اړیکې لرلې او په خپل لومړني اعتراف کې د داعش ډلې د خراسان څانګې سره د سیمه ییزو استخباراتو پراخه اړیکې هم په ډاګه کړي دي همدا ډول د ملي امنیت په وینا دوه نور مهم کسان هم له اسلم فاروقي سره نیول شوي دي چې یو په افغانستان کې د داعش ډلې نظامي مسؤل قاری زاهد چې په معاذ مشهور دی او بل سیف الله چې په ابو طلحه مشهور دی او د دغه ډلې د جلب و جذب مسؤل دی نیولی دی